په کندهار کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دغه ولایت کې ډیری ماشومان د جګړو له امله په فقر او شاقه کارونو بوخت دي. دا ماشومان ډیری د هغو کورنیو څخه دي چې مشران یې په جګړو او ماین چاودنو کې له لاسه ورکړي دي. په روانو جګړو کې نه یوازې دا چې بې ګناه کسان وژل شوي بلکې ډیری کورنۍ بې سرپرسته او ماشومان یې یتیمان شوي دي. په کندهار کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دغه ولایت کې ډیری ماشومان له دې امله چې د کورنۍ سرپرستان نه لري په درنو کارونو بوخت دي. د بشر حقوقو د ماشومانو د څانګې مشر عبدالرحمن سجاد وایي ډیری هغه ماشومان چې په درنو کارونو یا فقر بوخت دي والدین یې په جګړو کې له لاسه ورکړي دي. جنګ د دې سبب شوی دی چې زموږ د ټولنې اقتصادي وضعیت ډیر ضعیف دی، کمزوري دی. نو معمولا کله چې کورنۍ په خراب اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي د هغو کورنۍ ماشومان هم هغه حق او حقوق چې په اسلامي شریعت او داخلي قوانینو نړیوال قوانینو کې ماشومان ته ورکول شوي دي هغه سټنډرډ حقوق د هغو څخه ماشومان محرومه پاتې کیږي. د کندهار اوسیدونکي هم وایي دا چې په ولسوالیو کې د جګړو او ماینونو له امله ډیری کورنۍ کندهار ښار ته راکډه شوي نو ډیری یې په سختو ستونزو ژوند کوي او مجبور دي چې په ماشومانو درانه کارونه یا فقر وکړي. دولت باید د دوی هغه ښوونه او روزنه په پام کې ونیسي، خو متاسفانه په فعل حال زموږ په هیواد کې دولت نور ډیر زیات مسؤلیتونه لري، باید هغوی ته پام وکړي. نو په دې خاطر د کوچنیانو هغه روزنه چې دا له دوی څخه ډیره وروسته پاتې ده. دلته مختلفې پروژې کار کوي، دغه پروژې باید په دې سطح کې د کوچنیانو لپاره ډیر زیات رول ولوبوي. دغه راز د کندهار اوسیدونکي پر افغان حکومت غږ کوي چې د ماشومانو روزنې او ساتنې ته پام وکړي. تاسو راوځئ د خدای پر لیاس پر د جمپو باندې وګورئ، د اجانیانې پرتې دي، د کوچني ماشومان یې پراته دي، دغه جار سړی پر خپل زړه ګوچې کښېږدي یا دې دغو ته یو کار برابر کړي یا دې یو بل کار برابر کړي، دې هېڅ ته کې دغه څه دا پر جام باندې خلک یا بتۍ نه لري یا بلې خواته ګوري یا بل ته ګوري، ټپه دوی کې موږ دي. کندهار یو د هیواد له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاتره کورنۍ یې بېوزله دي او د کورنۍ سرپرستان یې په روانو جګړو کې له لاسه ورکړي دي او اوس د دې کورنیو سرپرستي واړه ماشومان کوي.